خپرونه کې مو ظریف ساحیل ستاسو خدمت ته حاضر شوی. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي د ناول 4مه برخه وړاندې کوم. تاسې 3مه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. که زه صلیب په غاړه کړم نو هر سړی به داسې ګڼي لکه زه چې عیسوی یم. د زرینې پر سینه یو صلیب پروت و. هغه یې په لاس کې راپورته کړه، بیا یې ورته وکتل او دغه ځوان ته یې وویل: ډېر ښه نظر دې دی، ته رښتیا هم داسې ژغورل کیدی شي. درنو اورېدونکو، 4مه برخه یې له دې ځایه پیلوو. خپل دست کول خلاص کړه او وی ویل: له ما سره د اخبار یو عکاس و. بیچاره د سربیلنو د ړندو ګولیو ښکار شو. د هغه څه سامان ما سره پروت دی. یو صلیب یې راپورته کړ، د هغه خوا ته راغله او ځوان ته یې وویل: دا صلیب هم د هغه دی، په غاړه یې کړه. د صلیب په غاړه کولو سره ځوان وویل: ډېره مننه ستاسو د مهربانۍ څخه، زه به ستا دا احسان هېڅکله هم هیر نه کړم. زرینې د لومړنیو مرستو سامان راویست او بیا یې ورته وویل: کښېنه چې یو وار دې په زخمونو مرهم پټۍ ولګوم. بیا به دې د خپلو ملګرو عکاسانو او خبریالانو سره معرفي کړم او رښتیا هغوی ته به څه وایي. ځوان لږ څه فکر وکړ، بیا یې وویل: اوس نو زما نوم فرینک بنجامین دی. د یو مسلمان ملګري لیدو لپاره د استنبول نه دلته راغلی. دلته د راتګ نه وروسته خبر شوم چې د ملګري ټوله کورنۍ مې برباد شوې. سربیایي پوځیانو پر ما هم د مسلمان ګمان وکړ. پر ما یې ډزې وکړې، خو زه بچ شوم. ستا څنګ ته د دې لپاره راغلی یم تر څو دوی باوري شي چې مسلمان نه عیسوي یم. څو شېبې وروسته همداسې وشول. د ټولو عکاسانو او خبریالانو سره د هغه پیژندګلوي وشوه. هغوی ټولو ده ته اطمینان ورکړ چې موږ د هېڅ کوم مذهب خلاف نه یو. که ته عیسوي یې نو مه پریشانه کېږه. سربي پوځیان موږ ته امنیت راکوي، ته به همدلته محفوظ وي. د زرینې هغه ملګری چې مړ شوی و کوټه یې خالي وه. زرینې هغه کوټه دغه په ظاهره عیسوي مسلمان ته ورکړه. د دغه ځوان نوم حمزه حمیدي و، خو حالاتو ترې فرینک بنجامین جوړ کړ. د هغه ټول ضروري اسناد او سامان ترې په هغه ځای کې چې ترې راتښتېدلی و پاتې شوي وو. له هغه ځایه به له سرحده اوښتل څه دومره اسانه کار نه و. زرینې ورته ویل: هر کله چې سرحدي سیمې ته لاړو هڅه به وکړو تر څو له سرحد اخوا واوړې. حمزه وویل: د خدای شکر چې زه د پناه غوښتلو لپاره ستا خواته راغلی. تا په ډېرې مهربانۍ سره زه په دوامداره توګه وساتلم. څو ورځې وروسته حمزه زرینې ته ویل: زرینې، ته د دندې لپاره سهار ووځي ماښام راځي. زه دلته یوازې پروت اوسم. دلته ستا د عکاس کمره او نور ضروري سامان پروت دی. آیا زه د یو عکاس په توګه تا سره نشم تللی؟ زرینې ویل: ما ښه سنجیدګۍ سره ستا د راتلونکي په هکله فکر کړی دی. تل فکر کوم ستا به څه ډول راتلونکی وي. آیا واقعا به له سرحده واوښتی شي؟ زما په ذهن کې هم همدا خبره ده چې ستا لپاره خپلې سفارتخانې سره وغږېږم او د عکاس په توګه ستا د مقررولو اجازه ترې واخلم. زرینه په دې څو ورځو کې د حمزه له شخصیت څخه اغېزمنه شوې وه. هغه په خپله دې نفسیاتي کمزورۍ هېڅ نه پوهېده چې د یوې عیسوۍ په حیث د ژوند تېرولو سره سره بیا هم په شعوري او غیر شعوري توګه د خپل مسلمان پلار څخه اغېزمنه وه. د هغې زړه د خپل پلار له دین، کلتور او ژبې سره لګېدلی و. همدا وجه وه چې هر ځل به د مسلمان ځوانانو څخه اغېزمنه کېده. دا ځل هم همدا کانه وه.
هو زرینه ورو ورو د حمزه پر لوري ورماتېدله. دوی تقریبا تر 6 میاشتو پورې یوګوسلاویا بوسنیا کې وه. بېلابېلو سیمو ته یې تګ راتګ کوه. دواړه به شپه ورځ سره ملګري وه او همدې یو ځایوالي د یو بل ضرورت ګرځولي وه. زرینې د نورو ټولو عکاسانو او خبریالانو په ملتیا په بوسنیا کې د جنګ بېلابېل انځورونه اخیستي وه. د دې انځورونو خپراوي ثابته کړې وه چې په مسلمانانو رښتیا هم بې کچې ظلمونه کېدل. د هغوی خبرونه داسې لړزونکي وو چې په لوستلو سره یې د ټولې نړۍ نه د خلکو چغې پورته کړې وې. د نړۍ په ډېرو هیوادونو احتجاجي مظاهرې روانې وې. هر سړی پر دې پوهېدلی و چې د یوګوسلاویا ولسمشر میلاد سوچ د مسلمانانو بدترین دښمن دی. د پخوانۍ زمانې مغول وحشي او جنوني چنګیز خان به هم دومره وژنې نه وي کړي لکه دغه متمدن مشر چې د 20مې پیړۍ په پای کې کولې. دغه مشر د لکونو مسلمانانو په وژلو سره د وحشت او بربریت نوي ریکارډونه جوړ کړل. کله چې د نړۍ د هر کونج څخه د یوګوسلاویا او سربیا د پوځ په خلاف په هوا کې اوازونه وترنګېدل، نو د امریکا او د اروپایي ټولنې سترګې هم وغړېدې. کله چې په ګروشیا کې د عیسویانو وژنه روانه وه، نو د 3 میاشتو د ننه یې مخه ونیول شوه. خو د بوسنیا د مسلمانانو په وژنه او ځورونه چا تر 3 کلونو غوږ هم ونه ګروه. په پای کې چې نور ملګري ملتونه بدنامیدل او د هغوی وقارت ته صدمه رسیده، نو په 1995 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په اوهایو ایالات کې د جنگ بندۍ تړون وشو او په دې توګه د یوې اوږدې وینې بهونې څخه وروسته هلته سوله او سوکالي ټینګه شوه. د بوسنیا د مسلمانانو سره وروستۍ ناانصافي لا دا وشوه چې بوسنیا یې ټوټې ټوټې کړه او ټوټې یې د سربیا ایالتونو وګرځوله. د نړیوالې بې انصافۍ تر دې به هیڅ مثال نه پیدا کیږي چې امریکا په انساني بڼه ځناور میلاد سوچ ته د سولې د داعي لقب ورکړ. خو کله چې په 1998 میلادي کال د امریکا سره د میلاد سوچ اړیکې ترنګلې شوې، نو د جنگي جرایمو په ارتکاب ونیول شو. محبس ته له تګ وروسته هغه ویلي وه له ما سره دوکه شوې ده. محکمې ته له رسیدو وروسته به هغه څیرې بې نقابه کړم چې د مسلمانانو د وژنې په لړ کې له ما څخه ملاتړ کوه. خو دغه قصاب میلاد سوچ داسې ونه کړی شو. له دې څخه وار د مخه هغه په محبس کې ناروغ شو. د ډاکټرانو له معاینې وروسته هغه ته داسې درمل ورکړل شوي وو چې خوراک یې دغه قصاب جهنم ته ورسوه. هغه خپل ملاتړي بې نقابه نه کړی شو، که څه هم هر سړی ښه پوهیږي چې لکه د هر توپان تر شا چې د سمندر لاس وي، همدارنګه که نړیوال سیاست کې کوم نامرین وي، نو حتما به یې امریکا تر شا لاس لري. خو خیر، په هر حال په بوسنیا کې تر یوه بریده سوله او سوکالي ټینګه شوه. خو د دې سره سره هم د بوسنیا مسلمانان مطمئن نه وو او د ژوند هر ګام یې په ډېر احتیاط سره پورته کوه. نور هلته د زرینې دنده پای ته رسېدلې وه. بیرته واشنګټن ته تګ ورته پکار وه. حمزه ته یې وویل زه ستا څخه پرته ژوند نشم تېرولی. که تا له ځانه سره امریکا ته بوزم، نو مور مې او هغه ټولنه به تا قبول نه کړي. د مور لومړی مشوره به مې همدا وي لکه څنګه چې پلار مې د هغې د خبرو لاندې راغلی او عیسویت یې منلی و. داسې زه تا هم له اسلام څخه واړوم. دا هغه څه دی چې زه نه غواړم ترسره یې کړم. حمزه ورته ویل زه هم هېڅکله داسې نه غواړم. دا صلیب چې ما پر خپله غاړه ځوړند کړی دی، له سرحده تېرېدو سره سم به یې وغورځوم. هغوی هوډ کړی و چې له هغه ځایه به سیده مکې معظمې ته ځي.
پر دغه سپېڅلې خاوره به نکاح تړي، عمره به ادا کوي او بیا به امریکا ته ځي. هغوی د تللو تیاریانې کولې. دغه ټولو هغه خبریالانو او عکاسانو ته چې د خپلو عکسونو او خبرونو له لارې مسلمانان مظلوم او سربان ظالم ثابت کړي وه، عام سربي وګړي او پوځ سخت په غوسه و او ویل یې چې دوی به ژوندي پرې نږدي. دغه خبریالانو او عکاسانو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ټینګ امنیت نیول شوی و. نن دوی ټول په ډیر حفاظت سره هوایي ډګر ته رسول شوي وو. هلته هم ښه ټینګ امنیت ورله نیول شوی و. سره له دې هم د مسافرینو ځانګړي سالون ته له ننوتلو سره سم ډزې شوې. دغه برید کوونکي چې د یو منظم پلان له مخې راغلي وو، خبریالانې تر سخت یرغل لاندې نیولي ونیول. امنیتي ساتونکو دغه خبریالانو او عکاسانو ته وویل: مونږ ستاسو مخ ته سپر کیږو، لږ زغم نه کار واخلئ او ځانونه الوتکې ته ورسوئ. پاسپورټونه او نور ضروري اسناد به مو وروسته وکتل شي. دوی ټول د هوایي ډګر له ودانۍ راوتي او د ځغاستلیکې پر لور روان وو. امنیتي ساتونکي رښتیا هم د دوی د ژغورنې لپاره ځانونه سپر کړي وو. د وظیفه پیژندنې له مخې پر خپل ځان هم صرفه نه کوله. حمزه حمیدي زرینه د خپل مټ لاندې نیولې وه، په داسې حال کې چې ښه ټینګه یې نیولې وه. زرینه به ورسره کله کږه او کله سمه په منډو وه. په همدې وخت کې زرینه د ښویېدلو له کبله وغورځېده. ډزې ښې په درز روانې وې. هر څوک د تېښتې په حال کې وه، خو زرینه نوره د منډې له توانه ولیدلې وه. هغه پرېوته، حمزه پرې ځان په بشپړ ډول وغورځوه تر څو د هغې وجود د مرمیو له ګزاره وژغوري. پر هغې له پرېوتو وروسته حمزه په سخت تکلیف کې معلومېده. کله به یې چې تکلیف له زغمه ووت، نو زرینې ته به یې ور وکتل او پر خپلو شونډو به یې مسکا خوره کړه. خپل وجود یې د زرینې لپاره سپر ګرځولی و. زرینې هغه ته په پریشانۍ وکتل، ځکه چې په شیبو شیبو کې د هغه مسکۍ څېره یې یو دم ساکته شوه. له دې سره سم د زرینې ساه هم ټکنۍ شوه. داسې وانګېرله لکه د حمزه حمیدي د ساګانو سره چې د وخت حرکت هم ودرېدلی وي. ټوله نړۍ خاموشه شوې او هرې خوا ته چوپتیا خوره شوې وي، ځکه چې حمزه د اجل د تندې پرته د اجل میلمه شوی و. اوس امنیتي ساتونکو برید کوونکي بیرته تېښتې ته اړ کړي وه. وړاندې کوم بل ګواښ نه و. زرینې په داسې حال کې چې ځان یې د حمزه سره غاړه غړی کړ په شیبو شیبو وژړل. 3 کاله وړاندې د هغې په ژوند کې حبیب عزیزي راغلی و. هغه ورته 4-5 میاشتې ښه مینه ورکړه. بیا یې د وطن د مینې په خاطر د هغې مینه رد کړه. دا ځل په ژوند کې حمزه حمیدي راغی. هغه هم ځان د مینې په خاطر قرباني کړ. خو حمزه د وطن د مینې په خاطر نه، بلکې د زرینې د مینې په خاطر ځان قرباني کړی و. که هغه غوښتي و نو د ځان ژغورنې لپاره یې له هغه ځایه تېښته هم غوره کولی شو، خو هغه ځان د خپلې محبوبې سرتیری محافظ کړ. هغه د خپلې محبوبې مرګ په خپله غاړه واخیست. هو هغه د بې اجله مرګ میلمه شو. که سړی قصداً خپل ژوند قرباني کړي نو دې ته ځان وژنه وایي. که څه هم د وطن یا محبوبې لپاره جنګېدل او یا ژوند قربانول بېله خبره ده. ځینې وخت د دې خبرې امکان شته چې سړی دې په جنګ کې ونه وژل شي، خو د ځان وژونکي برید په صورت کې د ژوندانه لوري ته د بیرته راستنېدو هیڅ لاره نه پاتې کېږي. همدارنګه د محبوبې د ژغورلو لپاره هم د مرګ څخه د خلاصون هیڅ لاره نه اوسي. دلته په دواړو صورتونو باید سړی ووایي چې قصداً ژوند ورکول ځان وژنه ده او بس. وسلوالو امنیتي ځواکونو د حمزه حمیدي مړی له هغه ځایه ویوړ. یو امنیتي افسر زرینې ته ویل: ستا ټول ژوندي پاتې شوو ملګرو ځانونه الوتکې ته رسولي.
دلته ستنېدنه مناسبه نه ده. زرینه په ځوړند سره له دغه ځایه روانه شوه. حمزه د هغې په زړه او دماغ سور شوی و. د هغې په فکر حمزه له حبیب څخه ډېر ښه او غوره و. حبیب د خپل وطن د مینې په خاطر د ژوند په قیمت د شهادت مقام ګټلی و. خو زرینه په حمزه ویاړېدله ځکه چې حمزه یې په مینه کې خپل سر قرباني کړ. هغه د مینې شهید و.